د غزنی ولایت د ښاروالۍ ریاست له لوري د یو ستر ځمکې لاندې سوداګریز مرکز د جوړولو چارې چې نږدې 310 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي پیل شوې. دغه پروژه د ملي سوداګرو له لوري تمویلېږي او ټاکل شوې ده په 2 کلونو کې بشپړه شي. یاد مرکز به د 407 متره په اوږدوالي او 30 متره په پلانوالي د غزنی ښار له پاروخي 4 لارې څخه تر کلای سبز 4 لارې پورې په 2 ځمکې لاندنیو پلونو کې د 200 هټیو په ظرفیت او له ټولو اسانتیاوو سره جوړه شي چې د پراخوالي او ظرفیت له مخې به د هیواد تر ټولو ستر د ځمکې لاندې سوداګریز مرکز وي. د غزنی ولایت ځایي مسؤلینو د دغه پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د دغه پروژې پیل د اقتصادي پراختیا، د سوداګریزو فعالیتونو د پراخېدو او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې یو مهم پرمختګ وباله. دوی ویل په هیواد کې د امنیت په ټینګښت سره د پانګونې لپاره مناسب فرصت برابر شوی او سوداګر او پانګوال کولی شي په ډاډه زړه د اقتصاد په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. دا یوه لویه غټه پروژه ده او دی غزنی دی خلکو دی ولس دپاره الحمدلله لویه دی افتخار خبره ده. موږ هم ویاړو چې الحمدلله د موږ په موجودګۍ کې په غزنی ولایت کې یوه داسې مهمه پروژه چې د افغانستان په نورو شهرونو کې وجود نه لري نن افتتاح کیږي او موږ تاسې شاهدان یو. یوه د امن فضا قایمه شوې ده او موږ تاسې هر ځای کې کولی شو چې د خپل ملک د ترقۍ کارونه په ډاډ او اطمینان سره د هغې افتتاحګانې وکړو. د موږ یوازې دغه یوه افتتاح نه ده چې موږ دغه د ځمکې لاندې بازار د ښاروالۍ په هلو ځلو سره حاجي صاحب محترم ته دعوت ورسو. حاجي صاحب محترم په خپله دې ته زړه شو کړو چې راسي په خپل وطن په خپل ولایت کې سرمایه ګذاري وکړي. نه الحمدلله ما تقریبا د غزنی ولایت کې څومره تجاران دي بلکې هغه تجاران چې په نورو ولایتونو کې دي د راتګ سره مې سمدستي دغه ټولو تجارو ته مجلسونه جوړ کړي. یو مجلس نه بار مجلسونه مو وکول. ټولو ته مو دا ډاډ و اطمینان ورکو چې تاسو راسئ په غزنی ولایت کې د تاسو لپاره د سرمایه ګذاري ټول وسایل برابر دي. د مسؤلینو په وینا د دې ډول سترو اقتصادي پروژو پلي کېدل نه یوازې د سوداګرۍ د ودې او اقتصادي فعالیتونو د زیاتوالي لامل کیږي بلکې د ښاري بنسټیزو جوړښتونو په پراختیا او د ښارونو د بڼې په ښه والي کې هم مهم رول لري. یوه داسې حیاتي پروژه په غزنی ولایت کې افتتاح کیږي چې نه یوازې دا به په اقتصادي برخه کې د غزنی د ولس تجارانو په ټوله کې دغه هیواد لپاره یو مهم پرمختګ وي بلکې د ښار د ښکلا او بیا رغونې او ځان بسیاینې لپاره به انشاءالله ډېر مهم ارزښت لري. یا د پروژه د موقعیت له اړخ نه د فرخي چوک څخه د کلای سبز چوک پورې په کومه ساحه کې چې موږ قرار لرو په طول دی 407 متره په عرض دی 15 متره او ټوټل یا ټوله سرمایه ګذاري په مالی ماډل کې مشخصه شوې ده هغه 309 میلیونه افغانۍ ده. خو معمولا د دغو پروژو مصارف پورته سي تر 400 میلیونه افغانیو پورې به یاده پروژه جوړه سي. او د یادې پروژې لکه څرنګه چې تاسې په پروګرام کې هم دا خبرې واورېدې 200 به هټۍ ولري ماسې والا خدماتي ساحونه خدماتي ساحې لکه څرنګه چې تاسې ته بهتره جوته ده چې په هغو کې مساجد دي او په هغو کې مثال هغه د اطفایې برخې دي په هغو کې د مثال په توګه پیرادارخانې دي رستوران ده او هغه صحي برخه ده د سکیورټي برخه ده. بل لور ته د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د دغه مرکز د جوړېدو د چارو له پیل څخه هرکلی کوي او دا د دغه ولایت د اقتصادي ودې په برخه کې یو اغېزناک ګام بولي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې دغه پروژه باید د تخنیکي معیارونو او لوړ کیفیت له مخې پیل شي. ډېرې خوشحالي زه په جامو کې نه جایزم داسې د افتخار وړ پروژه ده. ولې سره دې چې دا غزنی ولایت تاریخي ولایت ده واقعا دا 400 ولایتو کې دغسې ولایت تاریخي ولایت نشته. په غزنی کې دغه مرکز د جوړولو د چارو پیل په داسې حال کې کیږي چې مسؤلین د کورنیو پانګونو پر زیاتوالي او د بنسټیزو پروژو پر پلي کېدو ټینګار کوي او دغه پروژه د اقتصادي فعالیتونو د ودې او په هیواد کې د پانګونې پر فضا د پانګوالو د باور نښه بولي.